سره د دې په ذریعې سره تړلې پاتې کېدی شي او تړلې پاتې شوي دي. نو د دې که هر څومره ستاینه وشي هغه به کمه وي. دویمه اهمه خبره چې محترم صدر صاحب د آهنګ پښتو ادبي جرګې اقبال مومند لاله راته په ټلیفون باندې ویلې چې یو خو چې څومره مېلمانه راغلي دي هغوی راته نومونه ډېر واخیست، شاید چې ماته یاد نه امیر صاحب، امیر صاحب، راحتعلي طوفان صاحب، معاذ همدرد صاحب، صابر شاه صابر صاحب، دغه شانتې د کوهاټ درې نه او نور راغلي ټولو ملګرو ته د هغوی د طرفه سلام قبول کوي او د هغوی ته د سپریم کورټ له اړخه ضروري مقدمه حواله شوې وه. نو د ډیوټۍ د مجبورۍ له امله هغوی د دې جوګه نه وو چې دلته کې موږ سره موجود وی، نو د هغوی عذر هم قبول کوي. ملګرو د روایتي خبرو نه تېرېږم، اول درته خپل یو دوه درې شعرونه وایم چې کوم ماته را یادېږي. صابر صاحب مطلب ده چې شونډې د یو څه رنګ د حال اندرون بل څه وایي. شونډې د یو څه رنگ د حال اندرون بل څه وایي، عنوان یې ښکلی دی منم خو مضمون بل څه وایي. شونډې د یو څه رنگ د حال اندرون بل څه وایي، عنوان یې ښکلی دی منم خو مضمون بل څه وایي. او قلم به واخلم چې پښتون یم توره څنګه کېږدم. مفتي صاحب قلم به واخلم چې پښتون یم توره څنګه کېږدم، چې توره نه لري هغو ته پښتون بل څه وایي. مننه. قلم به واخلم چې پښتون یم توره څنګه کېږدم، چې توره نه لري هغو ته پښتون بل څه وایي. او امیر صاحب او فضل صاحب دا پښتانه ښکاري رښتیا د اسرائیل اولاد دی. دا پښتانه ښکاري رښتیا د اسرائیل اولاد دی. موسی یو سو، فرعون بل سو، کارون بل سو وایي. دا پښتانه ښکاري رښتیا د اسرائیل اولاد دی. موسی یو سو، فرعون بل سو، کارون بل سو وایي. او امیر صاحب شعر دی چې زه مرسیو ته د ژوند نه کینم قلم شپېلی کړم. زه مرسیو ته د ژوند نه کینم قلم شپېلی کړم، پوکم یې ځکه ما ته راز د ژوندون بل څه وایي. ډېره مننه ملګرو. نور ټایم خو نه ضایع کوم، خو زما یو ډېر محترم ملګری چې زما ورسره ډېر نسبتونه وو، زما رور هم و، زما ملګری هم و، زما افسر هم و، زما شاګرد هم و، او یو ډېر قابل لایق پروفیشنل پولیس افسر هم و، او دې سره سره یو ډېر همدل انسان هم و چې په نږدې ورځو کې په ډېر بې دردۍ سره شهید کړی شو. طاهر داوړ، تاسو به ټول نوم اورېدلی وي. د هغوی یو غزل تاسو سره دلته شریکوم او په هغې د اجازت غواړم. داوړ صاحب وایي چې غمژن ماښام په غمژن زړه به څه ګودر ولګي. غمژن ماښام په غمژن زړه به څه ګودر ولګي، څه به په ما باندې د کلي مازدیګر ولګي. او په کم یو کور کې چې فریاد وي د یتیم د ژړا، په کم یو کور کې چې فریاد وي د یتیم د ژړا، د کم اصل به په زړه باندې اختر ولګي. په کم یو کور کې چې فریاد وي د یتیم د ژړا، د کم اصل به په زړه باندې اختر ولګي. او فضل صاحب شعر دی وایي ګناه مې دا ده چې پښتون یم په غیرت ولاړ یم. ګناه مې دا ده چې پښتون یم په غیرت ولاړ یم، چرته نه کاڼی چې راځي زما په سر ولګي. ورپسې شعر کې وایي چې خلک د مخکې نه سوچونه کوي څه به کېږي. د ټولو پښتنو تاسو ته وایي خلک د مخکې نه سوچونه کوي څه به کېږي، په مونږ چې تېره شي نو هله مو نظر ولګي. دا زمونږ د ټولو المیه ده که نه. خلک د مخکې نه سوچونه کوي څه به کېږي، په مونږ چې تېره شي نو هله مو نظر ولګي. او نجیب صاحب شعر دی وایي زما سینه کې د خنجر په ډوبېدو خوشحاله، زما سینه کې د خنجر په ډوبېدو خوشحاله، رب ته مو سوال دی که په تاسو دا خنجر ولګي. او عابدین صاحب وایي د ظلم خوند به در معلوم شي چې ظالمه کله، د ظلم خوند به در معلوم شي چې ظالمه کله د ستا بچی چرته په لاس د زوره ور ولګي.
او زه خدا د هغې د خوا نه یو پیشنګویي ګڼم وایي چې وینه زما به ځای نه ځي که ته نه یې خبر وینه زما به ځای نه ځي که ته نه یې خبر د ستا په نسل به د دې وینې اثر ولګي وینه زما به ځای نه ځي که ته نه یې خبر د ستا په نسل به د دې وینې اثر ولګي او زمونږ د کلي هدیرې له ظلمو ډکې شولې زمونږ د کلي هدیرې له ظلمو ډکې شولې طاهر داوړ په انتظار چې سر مو زر ولګي ډېره مننه حقیق الاسلام مومن صاحب ډېر خوندور شعرونه د خدای بخیل